د خاوند تیروتنه. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یو ډېره خوندوره او له پند څخه ډکه کیسه در سره شریکوم په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. کیسه کوونکی وایي ډوډۍ مو په ګډه وخوړه. د چای څښلو وروسته مې د خپلې کوټې په لور ګامونه واخیستل. مور او پلار ته مې د ښې شپې په ویلو خدای پاماني وکړه. کټ کې پرېوتم. شیبه وروسته مې میرمن هم رادننه شوه. دروازه یې بنده کړه. لاس مې په تخت کې وغځولو. له نازه مې وویل د زړه ټوټې راځه چې شپه جوړه کړو. کټ ته راپورته شوه. زما په غځېدلي لاس یې خپل سر کېښودو. غوښتل مې غېږ کې کلکه ونیسم خو زړه یې نارامه و. ځان یې نه راکولو. زما له څنګل یې خپل سر جګ کړو. بیا یې وویل په الله قسم نن راته داسې ښکاري لکه د غره په کوم کاڼي مې سر ایښی وي. نن د لاس سکون او ارامتیا نه لري. غځېدلی لاس مې راغونډ کړ. په غوسه مې وویل لاس خو مې همغه پخوانی لاس دی، تا کې به بدلون راغلی وي. خو هغې بیا ټینګار کولو او راڅخه یې پوښتنه کوله چې نن دې داسې کوم کار کړی چې ته راته پردی ښکاري. له ډېرو بهانو وروسته په کټ کې کېناستم. بیا مې ورته وویل دوکان ته یوه ښځه راغلې وه. ځان لپاره یې بنګړي واخیستل. بیا یې له ما غوښتنه وکړه چې بنګړي دې ورته زه په لاس واچوم. مټې یې بډ وهلې. خدای شته د لاسونو لطافت او نرمۍ خوند راکړ. شیبه مې تاو راتاو کړل او په اخر کې مې لاس ورته وسکونډو او همداسې لاړه. میرمن مې کټ کې په ژړا شوه. ما د خپل کار لپاره ترې بخښنه وغوښته خو هغې لا هم سلګۍ وهلې. ښه شېبه وروسته یې راته وویل نن مې مور سره ډاکټر ته تللی وم. دې کلي کې وړه لویه شوم. چاته مې ونه کتل او نه کوم چا ماته په بد نظر وکتل. خو نن هغه ډاکټر چې د پلار په ځای مې دی هر ځلې به یې لور راته ویل. نن همغه ډاکټر د پیچکارۍ په وخت کې څو ځله زما مټ تاو راتاو کړو او اخر کې راته وسکونډو. دې ته نه ژاړم چې تا ولې د پردۍ ښځې لاس نیولې، ولې دې سکونډلې. زه دې ته ژاړم چې ګناه تا کړې نو زه یې ولې جبرانوم. خو حقیقت دا دی چې څه کرې هغه به ریبې. مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې د کیسې په مقصد باندې به پوه شوي یاستئ. له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډیره مننه.